هزاره وطنوالو واده خبر شد ډول شروع او ډول پای ته رسیږي. دوی زموږ هزاره وطنوال دی په پښتو باندې پورا معلومات لري. ما در زمان جمهوریت هم دست مناجات بلند میکردیم که خدایا این فرهنگ مذهبی را در جامعه ما نهادینه بساز. چند 14 سکه بهار آزادی است به نام 14 معصوم. شاته په تمه یو را بشي را داخل بشي له خلکو سره به ستړي مشي وکړي له خلکو سره به خوشحالي ولمانځي. ازدواجت را تبریک و تهنیت و مبارکباد میگویم. السلام علیکم و رحمت الله. درنو هیوادوالو ستړي مشئ. هیله لرم چې له خوشحالۍ څخه ډک ژوند به ولرئ. راغلی یم د کابل دوبۍ د ودونو تالار ته. دلته نن د هزاره وطنوالو واده دی. دوی واده کې کوم خاص رواج شته او که نه شته؟ مصارف، ولور، د دوی جامه، دوی په ودونو کې کومه جامه اغوندي، د دوی واده څه ډول شروع کېږي، دوی څه کارونه کوي په واده کې، د دې تر څنګ د دوی ګڼه ګوڼه څه ډول ده، له کوم ځایه نه خلک ورته راځي. په دغه موضوعاتو باندې دغه خپرونه راڅرخي. کولی شي دلته د هزاره وطنوالو له ټول واده څخه خبر شي، څه ډول شروع او څه ډول پای ته رسیږي. حاجی عبدالولی شیرزاد در محفل جشن عروسی دو زوج جوان مؤمن مسلمان از دو خانواده مجاهد پرور الحاج نوروزعلی هدایت و دوشیزه افضلی قرار داریم که داماد آقای سردار علی هدایت و دوشیزه افضلی در محفل عروسیش قرار داریم. که تاسو د رواج پر راته وغږئ څه رقم واده کوئ تاسو؟ څه رقم شروع کوئ؟ در مجلس ما در ابتدا با تلاوت قرآن عظیم الشان با آوای کلام وحی مجلس رسما آغازگر میشیم. مجلس شروع میکنیم. خودم نعتخوان حضرت پیامبر نازنین اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آخر باز یک نعت از تو میخوایم ان شاء الله. نعتم میخوانم ان شاء الله. با سایر عزیزان نعتخوانای دیگر هم در کنار ما هستند. در هر مجالس عروسی، جشن عروسی ما در زمان جمهوریت هم دست مناجات بلند میکردیم که خدایا این فرهنگ دینی را، این فرهنگ مذهبی را در جامعه ما نهادینه بساز و این فرهنگ مبتذل غربی را از جامعه ما که مثلا در اون زمان رقص بود، پایکوبی بود، افتضاحات دیگری بود در جامعه ما، الحمدلله آل محافل عروسی با تلاوت قرآن عظیم الشان شروع میشه و با دعای خیر یک عالم برجسته، یک عالم شهیر کشور اختتام پیدا میکنه، دوام میشه و مجلس با زیبایی. چه رقم از زیاد است، کم است؟ مصارف ما کوشش میکنیم اکثریت خانواده به خاطر جلوگیری از اسراف و سنت خداپسندانه که خود پیامبر نازنین اسلام در یکی از سخنانش میفرماید، میگه وقتی که دو زوج جوان ازدواج میکنه شیطان فریاد میکشه، میگه های وای های وای، این دو جوان صاحب حفظ دین خود شد. نتونستم که اینا را ما
به گمراهی ببرد. نیم ایمانی پوره شد. نیم ایمانش در می شب جشن عروسی پوره میشه. و همچنان پیامبر نازنین اسلام در یک سخنان دوربار دیگه خود میگه که النکاح و سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی. این دستور و فرمایش ماست. هر کسی که دستور ما سرپیچی میکنه از من نیست، از امت من نیست. این ازدواج از فرمایش های پیغمبر ولوارم اسلام رقم دی ولوارم تومره دی از ما معمولا بسیار پایان به حد اعتدال مثلا چند است؟ $2 افغانی. ماشي وقت بخیر. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر؟ عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. خودتان و خوش آمدید میگم شما رو در این محفل عروسی. خیر ببینید. دعوت د چا ده یا تاسو څه کیږي؟ عروسی از قومی ماست، از اقارب است و در محفل عروسی را قسم برگزار میکنن که اینجا مثل سابق ساز و آواز و آسفان نیست. شکر الحمدلله ما از سابق اینجا در محفلای ما مجلس حمد و نعت داشتیم، مراقبخوانی داریم و همچنان در آغاز محفل قرائت صورت میگیره، علما گپ میزنن. یک سلسله برنامه تفریحی داریم که جوانا را تشویق میکنه، حمایت میکنه، ازشان سوال پرسیده میشه و برشان جایزه اهدا میشه. تاسو کله ودونه کوئ څومره وخت ټال ورکوئ او زر یې کوژده کړئ اول د هغې نه واده دی واده څومره وخت نیسي؟ طول نمیکشه، بیشتر از 1 سال 2 سال طول نمیکشه، نظر به شرایط زندگی و تفاهم بین فامیلا میباشه زیادتر. نن د څه ولیدل په دغه هوټل کې په دغه واده کې څه درته ډېر جالب و؟ چیز جالب نیست. ما در معمولا در محفل‌های عروسی که ما برگزار میکنیم در قوم ما همه قسم برگزار میشه. مجلس قسم که گفتم حمد و نعت میباشه، حمد و نعت میخوانن، مناقب خوانی میشه، در وصف امامای معصوم شعر میخوانن. شما عروسی کردین؟ من نه. چرا؟ من محصل هستم. محصل چی؟ محصل اقتصاد هستم در یکی از دانشگاه خصوصی و همچنان من در ادبیات روسی میکنم. در کدام پانتون؟ تعلیم تربیه. خب صحیح است. یک پیام کوتاه میشنویم. پیام برای هموطنان عزیز ما است که از مصارف بیجا در عروسی و در ازدواج‌ها جلوگیری کنن که جلوی که جوانان مهاجر شوند بگیره. در عروسی‌ها خوب میشه که مثل امی محفل که ما حضور داریم مجلس حمد و نعت برگزار شود و جای ازی که ساز و آواز برگزار میشه، چیزی است که مخالف شریعت ماست، مخالف دین ماست. ساز و آواز شکر الحمدلله با اومدن امارت اسلامی حال جلوی از او گرفته شده و خوب است که تمام محفل ها هم قسم برگزار شود. ډیره مننه. سلامت باشید، بخیر باشید. بازم خوش آمدید. یک دونه تشکر. یا
راغلم بل سالون ته دلته د خلکو رش وینئ د خلکو ګڼه ګوڼه ګورئ څومره کسان راغلي دي تشه یې کړي څومره خوشحاله دي او د دې تر څنګ هغه مینه او محبت یې په کومه اندازه باندې دی د موږ سره پاتې شئ راپور بېلابېلې برخې پاتې دی نصریان هستم از بچه های کاکای آقا داماد. چطور بود عروسی؟ عروسی بسیار خوب، عروسی بسیار مذهبی و دینی، عروسی که با قرائت قرآن شروع شد و با مناقب و مداحی اهل بیت شروع شد. بسیار یک مراسم خوب و پرمیمنت بود. عروسی شما چه رقم شروع میشه؟ چه رقم به پایان میرسه؟ عروسی ما که شما اینجا شاهد بودین و دیدین که با تلاوت آیات از قرآن کریم شروع شد و با دعا ختم و در طول مراسم هم که دیدین که مناقب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت نبوت ساز هیچ وقت نیست؟ نه در وقت جمهوریت هم نبود؟ در وقت جمهوریت هم از ما مناقب خوانی بود و مراسم های ما با مناقب و با مداحی و با تلاوت قرآن آغاز میشه و مصارف با شما چه رقم میگیرین؟ مصارف هتل مصارف از ما کوشش میکنیم که کمترین مصارف باشد. اقتصاد داماد چطور بود؟ خوب است الحمدلله، اقتصاد خوب دارن دیگه، فضل خدا اقتصاد بد نیست، ولی ما کوشش میکنیم که یک مراسم برگزار کنیم که زور همه مردم به او برسه. تشکر. رواجای خاص شما دارین چی هستن؟ رواج خاصی نداریم، مقصد مراد ما این نیست که مراسم ما دوستا میایه و اینا چپن میندازه و گل میاره و تقدیر تشکر میکنه. کالا با چه رقم میپوشین؟ کالای خاص دارین؟ در شب خینه ما کالای افغانی میپوشیم و در روز عروسی درشی مهر است. چند است؟ 14 سکه بهار آزادی است به نام 14 معصوم. داماد چی وقت نامزدمون تا چند سال نامزدمون یا کار اقتصاد است؟ او دیگه فرق میکنه، یک نفر مثلا ممکن 2 سال نامزد مانه، یک نفر ممکن 6 ماه نامزد نمانه. باز دوره نامزدی میتونه؟ نه ما همچون رسمی نداریم. هیچ رسمی نداریم. یک پیام میگوتام. پیام ما برای مردم اینمی است که مصارف را کم بکنن، هر چی که میتونن مصارف عروسی را کم بکنن تا که جوانای ما بتونن به سهولت ازدواج بکنن. زنده باشید. سلام علیکم. محمد بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مجلس اهل بیتی است، عروسی 2 زوج جوان است. نژاد عشق بشر در لوای تو افتاد.
درنو هیوادوالو کوم کاکا چې ما سره ولاړ دی دوی زموږ هزاره وطنوال دی خو په پښتو باندې پوره معلومات لري له ده سره خبرې کړم په دغه رواج په پښتو ترې نه اورم دوی څه رقم تشریح ورکوي سلام کاکا ستړی مه شې صحت څنګه دی هیوادوال ته ځان معرفي کړې د مېلمانو ماجماران دی دې واده خو ته ولیدې ټول یو واده دی چې د مراسم دی هغه یو شی دی د کوم د لغت تغیر نه لري واده څنګه وه واده ښه و واده خو دغه واده و یو مراسم و دغه د ټوله د هزارګانو د مراسم دي څه خوند درکړه په دې واده کې زړه جالب و خامخا خوند وکړي څه جالب و څه جالب و ښه و ټوله د هغه سره د ثنا د آیت قرآن او د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې وکړې تا خپلو اولادونو ته ودونه کړي خو اوس نه دي واده کړي دي نه بچیان ته ودونه نه کړي ولې نه دي واده کړي مصرف زیاته یا څه کاروبار کې څه باندې مصروفه وې واده کې دا خو دوکاندار یم ښه پښتو نه چېرته زده کړې پښتو خو موږ د وطنداران ټول پښتانه دي هلته اوسېږي ورسره همسایګانو سره ښه یو لنډ پیغام دی اورم پیغام ما سره دا دی چې خدای دې خیر درکړي ټول ملت سره که یو ځای یو موټ شوی یک پیام بپرسی فارسی یعنی نیست که خداوند در مملکت ما رو پایدار و مستحکم داشته باشه یا ما را ما خوش هستیم تشکر تشکر شما درنو هیوادوالو کوم مراسم چې نیول شوي هغه تر یوه حده پای ته ورسېدل نو اوس زوم ته په تمه یو شاته په تمه یو را به شي را داخل به شي له خلکو سره به ستړي مشي وکړي له خلکو سره به خوشحالي ولمانځي د زوم د تشویق په خاطر خلک راغلي دي ورته چاپانه ورکوي ګلونه ورکوي په دې باندې زرورک شیندي تاسو په تصویرونو کې راسره وګورئ څومره له خوشحالۍ څخه ډک مراسم دي از طریق تو برای همسر مکرمت تبریک و تهنیت و مبارکباد میگویم. این محفل شادی که سراسر برکات است بر پایه پیوند گل و شاخه نبات است در دین مسلمانی و در سنت احمد ذکر شب دامادی سردار علی هدایت و دوشیزه افضلی یک کف مرتب است. با افتخار جشن عروسی برادر ناز برادرزاده نازم سردار علی هدایت و رسم ادب و احترام برنامه ویژه است دستگل تقدیم پدرجانت کو و تشکر کو و دست مبارک جان بوسه بزن. کف برکت ای ماشاءالله. Hasret takışan
پاک باشه. خب بس انشالله خیر هستی. چه احساس داری؟ احساس خیلی خوشی. خب بس انشالله. عروسی با انتخاب پدر و مادر بود یا خود انتخاب کردی؟ بله انتخاب پدر و مادر. ریواج شما رقم نیست بله. شما انتخاب کنید؟ نه. در وقت نامزدی نرفتی؟ رفتیم چرا نرفتیم؟ این ریواج است؟ بله. طيب خوب است. و دیگه پیام برای مجردان. پیام که ندارم، پیام خاص فقط دعا میتونم بکنم که خدا همه مجردا را متحل بسازد. چند سال مجرد ماندی؟ تقریبا 27 سال. چند سال نامزد ماندی؟ 3 سال. چطور بود عروسی؟ عروسی در اینجا که ما دیدیم نسبت به سابق تغییراتی آمده، چون موسیقی قطع شده میخواهند با درود و صلوات و با شعرهای اسلامی تغییر بکنند. دیگه چه تغییرات بود؟ دیگه تغییراتی که آمده مثبت بوده در مسائل مصارف اوتلا یک کمی تخفیف به نظر گرفتن که به مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند. این جنون زیاد مواقع بده. چطور است؟ هر عروسی که میشن 11 بجه 10 بجه. موضوعی است که میماندارا به خاطر که میمانا زود نروند و محفل کسل نشوند دیرتر نان میدن که چرا همه پیشش میمانا شروع نمیکنه؟ 4 بجه شروع بکنه تا 8 بجه خلاص میشه. خب اصول هتلداری و چیز نیست. به خاطر یک دفعه که دیگه خلاص میکنن و یک دفعه میخواین که هم یک دفعه توزیع بکنن. مشکل هتل نمیتونه آماده باشه. نه به خاطر نمیتونه که اگر 4 بجه مردم نان سرویس بکنن میخورن میرن خلاص. این داماد چیز میشود؟ داماد یکی از دوست هاست بس خلاص. خب این بود عروسی از وطندارای هزاره. این مردم اهل تشیع هستند، از ما را دوستای ما هستند. بسیار سابق هم را زیاد شناخت داریم. با او ارتباط ما را دعوت کردن که در اینجا باشیم و از این محفل لذت ببریم. تشکر. یک پیام کوتاهتان میشنویم. کدام پیام خاص ندارم. ما امی عروسی را تبریک میگم به شاد آمد. امید که زندگی با پای هم پیر شوند. تشکر. زنده باشید. درنو هیوادوالو دا د هزاره وطنوالو واده چې له موږ سره په دغه خپرونه کې وکړو. هیله لرم چې د خوا کې واړ مو ګرځېدلې وي. زموږ د نورو خپرونو لپاره که غواړئ موږ ستاسو تر سیمو پورې درشو، ستاسو په کلي کې خپرونه وکړو، ستاسو په رواجونو او په نورو مهمو مسایلو باندې خپرونه جوړه کړو. زموږ د واتساپ شمېره په سکرین باندې ښکاري. په ډاډه او پیغام زړه باندې ورته پیغام پرېږدئ. زموږ تخنیکي همکاران به درته ځواب پرېږدي او ستاسو هغه غوښتنې به پوره کړي چې تاسو لرئ. تر بیا بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم. ښه وخت.